وایي جنګ اخر د چارې اخر کله به ختمیږي، دا د جنت خاوره به تر څو پورې سوځېږي، نور څومره کچه کچه ګلونه به رجېږي، څومره تجربې به اخر نورې په من کېږي، دا مظلومه قام به د دې کرب کله خلاصېږي، ګوره پښتانه د تش جړېږي او جړېږي. ها ملګرو، پرون په باجوړ کې د طالبانو سره د باجوړ کم سیاسي خلک ورسره نور کم داسې خلک مشران چې هغه د طالبانو سره ملاقات وکړو. په ملاقات کې څه خبرې وشوې هغه د وخت په سوشل میډیا هم زیر گردش دي، خو زه درته وایم چې طالبانو سره څه خبرې وشوې نو هغه واورئ. د ټول نه مخکې دا کومه قامي جرګه چې وه هغه ورته ویل طالبانو ته چې تاسو داسې وکئ چې دا په باجوړ دا پرېږدئ او تاسو لاړ شئ خپل افغانستان ته او دلته چې کوم دی موږ ته بدامني دا مه جوړوئ. نو طالبان داسې ویل کېږي چې په دې خبره باندې هغه رضا نه شو، بل یې ورته بیا دا ویل که تاسو آیا فرض که دا خبره زموږ نه منئ نو بیا داسې وکئ چې دا کم لکه تاسو په دې ماموند کې او د دې علاوه په شت مختلف داسې ځایونه چې هلته آبادیانې ډېرې زیاتې سیوابي د خلکو، نو دا ځایونه پرېږدئ او چېرته د غرونو د سرونه یا داسې ځای ته لاړ شئ چې آبادي کمه وي، که ستاسو جنګ وي که څه وي هغه بیا تاسو په خپل حساب کتاب سره کوئ، مونږ هغه مه ډسټرب کوئ. نو په دې باندې داسې ویل کېږي چې طالبان هغه رضا شوي دي، خو ګورو چې مخکې څه کېږي او دا بدامني هغه کم حد ته رسي، ځکه باجوړ نه چې کوم دی ډېرې زیاتې کډې هم تلي دي، د نه علاوه کم زنانه چې دي احتجاج ته راوتي دي، یو بدامني چې کوم دا هغلته شروع شوې ده، خلک چې کوم دی خولې له راغلي دي چې اخر کار مونږ څه وکړو، دا څه حالات روان دي. نو دغه کوم ویډیو و دغه معلوماتو ما غوښته تاسو سره شریک کړم، انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.